حساب د قیامت پر ورځ دوه قسمه دی. یو دا حساب دی چې الله به یو بنده ته وایي دا به نیکعمله بنده مؤمن بنده. حدیث کې راځي وی الله به ورته وایي چې پلانیه ځان ته به رانږدې کړي، پلانیه په پلاني ورځ دې دا کار کړی او په پلاني ټیم دې دا نافرماني زما کړې وه. وی دی به وایي چې او یا الله ما کړې وه. بیا به ورته الله بله رایاده کړي، بیا به ورته بله رایاده. زموږ څومره نافرمانیان دي، نه ختمېدونکي نافرمانیان دي، او الله به ورته دا رایادوي او د نیک بنده به اقرار کوي. تر دې چې حدیث کې راځي وایي د دې بنده به دا ګمان شي چې زه خو تباه شومه، زه خو لاړم ختم شوم. وی الله به ورته وایي چې په دنیا کې مې د باندې پرده راچولې وه، نن د باندې هم راچومه، زه ایسته ته نه یم. الله دې دغه پرده موږ ته نصیب کړي. هو هغه انسان تباه دی چې الله دې تپوس کړو چې ولې او څنګه. ځکه الله چې د چا سره په حساب کتاب کې ولې او څنګه او دا خبرې شروع کړي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا سړی تباه دی. دنیا کې د ژوند قدرمندو دا د همیشه دپاره خو نه دی که نه، یو ورځ خو به د دنیا نه ځو. ما ورته څومره خپلوان په خپلو لاسونو باندې قبر ته کوز کړي دي، نږدې نږدې رشتهداران، مور پلار، خویندې وروڼه، قیمتي قیمتي ملګري، درانه درانه خلک زمونږ د سترګو په دې مخ کې دې قبر ته کوز شوي دي او دې ته تللي دي، یوه خاوره به پرته ده او اوس الله ته مخامخ شوي دي. هغه څه چې کړي دغه ریزلټ به راوتی. ما ورته خو هملته ځو که نه، دا ژوند دغه وختي تور دی. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. څه چې په دې دنیا کې دي او څه چې په دې ځمکه باندې دي، الله وایي ټول فنا کېدونکي دي. نو دومره څه وکئ چې بیا په هغه ورځ چغې نه وهئ چې الله ما واپس که دنیا ته.